د اسلامي همکاریو سازمان چې د تیر 2021 کال د سپټمبر په 19مه د افغانستان په تړاو په پاکستان کې ځانګړې غونډه درلودله. په یاده غونډه کې د اسلامي همکاریو د اسلامي هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو ګډون کړی و چې د افغانستان په اړه په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې کړې وې. دوی په افغانستان کې بشري ناورین د مخنیوي او په افغانستان کې د اقتصادي سقوط د مخنیوي او همدارنګه د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د لاسرسي غوښتنه کړې وه. او په یاده غونډه کې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي په خاطر دوی د یو صندوق د جوړېدو ژمنې هم کړې وې چې تر اوسه پورې په دغې برخه کې کوم مثبت اقدام نه و ترسره شوی. خو تېره ورځ د اسلامي همکاریو سازمان رسما اعلان وکړ چې په افغانستان کې په کابل کې به دوی خپل دفتر پرانیزي. دا چې دغه دفتر د افغانستان لپاره څومره ګټور تمامېدلی شي په نننۍ خپرونه کې پر همدغه موضوعاتو باندې تم کېږو. له موږ سره پاتې شئ. زه حبیب الرحمن صفا یم او تاسو کولی شئ خپرونه ګورئ. په خپرونه کې را سره دلته په سټوډیو کې سیاسي شنونکی عبدالحی قانت او د سکایپ له لارې د مسکو هیواد څخه یحیی چاوش له موږ سره میلمانه دي. تاسو دواړه په خپرونه کې ښه راغلاست او ستړي مه شئ. چاوش صاحب، لومړۍ پوښتنه به له تاسو را پیل کړو. تاسو د دغه پرانیستل په افغانستان کې څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما جناب صافی صاحب، سلام به مهمان محترم شما و سلام به بیننده‌های تلویزیون ملی. من فکر میکنم هر گامی که در شرایط فعلی به خاطر افغانستان برداشته میشه و هر سازماندهی که به خاطر تنظیم مسائل اقتصادی، سیاسی، نظامی چه در داخل افغانستان یا در بیرون از افغانستان از طریق کشورهای اسلامی، کشورهای جهان، کشورهای منطقه سازماندهی میشه، ما به این حیث رئیس حرکت بزرگ ملی خط میانه، خط سوم افغانستان به لبیک میگیم. من فکر میکنم که اون اقدام جلسه کشورهای اسلامی که قبلا دایر شد تصامیم گرفتن، امیدوارم اون تصامیم جنبه عملی به خود بگیره و ای که میخواهند در کابل دفتر داشته باشند، دفتر ایجاد کنند، این گام برای به طرف عملی شدن او تصامیم فکر میکنم و تصور میکنم. در شرایط فعلی افغانستان داره از نظر یک تعداد کشورهای غربی اروپایی، کشورهایی که فعلا در شرایط فعلی همراه اوکراین در جنگ هستند و در مناقشات که امروز خلق شده درگیر هستند و افغانستان به دست فراموشی سپردند به شمول سازمان ملل متحد. افغانستان نیاز بسیار جدی به کمک‌های بین المللی در شرایط فعلی داره. تا زمانی که به طرف خودکفایی شدن میره، تا زمانی که به طرف خودکفایی و ایستاده شدن سر پای خود میره، ضرورت به این داره که از طرف هم کشورهای اسلامی و هم کشورهای همسایه و جهان مورد توجه قرار بگیره و اقدامات عملی به خاطر کمک های بشردوستانه، کمک های اقتصادی و رشد اقتصادی اقدامات عملی انجام په دغه شرایطو کې چې نړۍ یا د اروپایي هیوادونه یا بالخصوص روسیا یا ځینې نور هیوادونه چې هلته په اوکراین کې په جګړه باندې روسیا اخته ده او د هغوی توجه ډېره هغې خواته اوښتې ده، د اسلامي هیوادونو دغه اقدام چې اوس په کابل کې دفتر پرانیزي او دلته به دوی فعالیت شروع کوي، هغه کړې ژمنې چې دوی په پاکستان کې په هغه غونډه کې وکړلې او هغه عملي شي، څومره خوشبیني لري، څومره خوشباوري شته دغه دفتر د پرانیستل کېدو لپاره؟ من فکر میکنم اگر این کار اقدام صادقانه باشه، شریفانه باشه، مقطعی نباشه، بسیار مفید است برای افغانستان. ولی اگر این اقدام امیال ذکر میگم اگر این اقدام به خاطر جایگزین کردن کشورهای مانند قطر و امارات متحده عربی امریکا خواسته باشه که این کشورها رو به عوض پاکستان جایگزین کنه، هیچ نفعی به افغانستان نخواهد داشت. بازم همون مداخله یعنی چاوش صاحب، یعنی تاسو داسې فکر کوئ چې دا هم د امریکا یوه لوبه اوسیږي یا د امریکا یوه دسیسه اوسیږي د افغانستان لپاره؟ بله، در شرایط فعلی با وجودی که پاکستان همیشه نیت نیک در امور افغانستان نداشته، همیشه مداخله کرده، همیشه افغانستان متضرر بوده در تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی به وسیله پاکستان، ولی پاکستان چون یک مورد اصلی دستگاه استخباراتی انگلیس و امریکا بوده از این پشتیبانی کردن. اگر در اونجا مراکز سازمان‌های تروریستی بوده از چشم پوشی کردن. اگر از طریق پاکستان حتی نیروهای ناتو ضربه دیده
باز هم با او مقابله نکردن و چشم خود پود کردن. امروز میبینین زمان این کار صورت میگیره که تمایلات پاکستان به طرف چین بسیار نزدیک شده. عمران خان چند پیش به مسکو سفر داشت، مناسباتش با روسیه نزدیک شده. اینا همه رقابت های منطقوی است. ای کاش همچون مسائل صادقانه و شریفانه می بود. مدت بسیار طولانی از کنفرانس اسلامی گذشت، ولی امروز چرا این اقدام میکنن؟ چرا در همون مقطع اقدام صورت نگیرید؟ و اگر این اقدامات باز هم به خاطر زیر تاثیر بردن افغانستان و دولت افغانستان و مردم افغانستان باشه، به خاطر مداخلات باشه، به خاطر منافع شخصی امریکا و متحدین از او باشه، یک امر بسیار بی نتیجه و بی ثمر خواهد. ډیره زیاته مننه. قانت صاحب، د چاوش صاحب خبرې مو واورېدې، دی وایي چې دغه اقدام چې دوی د اسلامي همکاریو سازمان کوي په افغانستان کې دفتر خلاصوي، که چیرې دوی وایي چې صادقانه وي، یعنی دوی پکې هغه شک ویني، دوی وایي چې کیدای شي دغه دفتر هم د امریکا یوه دسیسه او د افغانستان لپاره یوه لوبه واوسیږي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې محترم ملما د ملي تلویزیون محترم لیدونکو ته سلامونه او احترامات. له ټولو وړاندې خو افغانستان په داسې یو وضعیت کې قرار لري چې په دې وخت کې افغانستان ته د هر چا راتلل او افغانستان کې د هر سازمان او هر هیواد نوی پیل د اړیکو پیل دا د افغانستان په خیر دی، د افغانستان د خلکو لپاره دا یو مهمه قضیه ده چې اوسنی حکومت په داسې یو حالت کې قرار لري چې نړۍ سره یې رسمي اړیکې نشته. په دې اساس باندې هر څوک چې افغانستان ته راځي، افغانستان سره اړیکې جوړیږي، دا د افغانستان په خیر دی او د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه پیل دی. ځکه چې موږ تاسو په یو داسې نړۍ کې ژوند کوو چې په دې نړۍ کې موږ ځان ته نشو پاتې کېدلی. دا اړینه ده، مهمه ده او ضرور ده چې موږ تاسو په نړیوال سیستم کې د نړۍ برخه اوسو. او دا چې موږ د نړۍ برخه شو، دا یو پروسې ته اړتیا لري. آهسته آهسته یو هیواد، یو سازمان هغه افغانستان ته راشي، د افغانستان واقعیتونه وګوري، افغانستان کې دلته تعامل پیل کړي د حکومت سره او د افغانستان خلکو سره، او آهسته آهسته به دغه پروسه یو وخت دې حد ته رسیږي چې موږ تاسو رسما د نړیوال ټولنې برخه شو، موږ تاسو سره رسمي تعامل پیل شي. نو له دې زاویې چې ګورو، خو یو مثبت شی دی چې OIC چې د ډیرو اسلامي هیوادونو استازی او نماینده په اصطلاح باندې ارګنایزیشن دی یا دا ټولنه ده، د افغانستان ته راغی، دا یو ښه موضوع ده. خو بیا بل اړخ ته چې ګورو چې دا د اسلامي همکاریو د سازمان څه دي چې د دوی د وسې پوره دي. متاسفانه له کومې ورځې چې د اسلامي همکاریو سازمان جوړ شوی دی تر نن ورځ پورې داسې یوه قضیه هم نشته په اسلامي نړۍ کې، چون دا خو د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان دی، خو داسې یوه قضیه هم تر اوسه نشته دی چې هغه د اسلامي همکاریو سازمان په ټوله کې حل کړي. زه د اسلامي امت او د اسلامي نړۍ د غټو قضایو په اړه خبره کوم. اسلامي نړۍ کې جګړې دي، جنګونه دي. موږ تاسو د فلسطین قضیې نه راونیسئ، بیا وروسته د عربي بهار نه وروسته په لیبیا کې جګړه ده، هغه نه مخکې په عراق او افغانستان کې جګړه وه، په سوریه کې جګړه ده، په یمن کې جګړه ده. زه خو هیڅ قسمه رول د اسلامي همکاریو د سازمان نه ګورم. دا د دې دلیل دی چې د اسلامي همکاریو سازمان په لاس کې کوم اجرایوي قوت نشته. هیڅ قسمه مسله دوی په اسلامي نړۍ کې نشي حل کولی، او د هغه اصلي وجه دا ده چې د اسلامي همکاریو د سازمان ټول غړي اسلامي هیوادونه داسې هیڅ مشترکه قضیه نه لري چې په هغې سره راغونډ شي او هغه د دوی لپاره، یعنې د دې ټولو لپاره یو مهمه قضیه اوسي. د دې په منځ کې د اسلامي همکاریو د سازمان په منځ کې د اسلامي نړۍ ترمنځ بلاکونه دي. یو طرف ته د قطر او ترکیې خپلو کې سره همغږي نه لري. هو یو طرف ته د قطر او ترکیې بلاک دی، بل طرف ته د سعودي او اماراتو بلاک دی، بل طرف ته نور هیوادونه دي چې هغوی په خپلو کې سره راغونډ دي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم دلته راتګ به یې د لپاره ښیي چې د نړۍ لپاره یو مثبت تصویر ولري. دغه موضوع ده چې قانت صاحب، د نړۍ د نورو سازمانونو دپاره، د نورو هیوادونو دپاره دا څومره قناعت بخشه کیدلی شي چې په افغانستان کې دې دفتر پرانیزي، یا هغوی ته څومره اعتبار ورکولی شي د افغانستان په وړاندې؟ د هغه وخت موږ سره همکاري کوله چې په افغانستان کې هیڅوک نو او دوی د اولې ورځې نه راغلي وو. چون دا د اسلامي نړۍ یوه قضیه ده، دلته د افغانستان خلک د یو مشکل سره مخ کېدل. د تحول نه وروسته ټولو خلکو ته معلومات و چې دلته به اقتصادي مشکلات پیدا کیږي، مسایل به پیدا کیږي، چون هغه کومکونه چې د بهرني نړۍ نه راتلل هغه حکومت ختم شو، کومکونه هم ورسره لاړل. نو په دې اساس باندې هغه وخت په نړۍ ته دغه کار یو جرأت ورکړی وی. کله چې نړۍ دلته نشوه راتللی
هغه وخت کې باید د اسلامي همکاریو سازمان راغلی. متاسفانه په ډېر تاسف سره دا باید ووایو چې یوناما افغانستان ته راځي تقریبا 4-5 میاشتې وشوې چې یوناما افغانستان کې خپل دفتر خلاص کړی دی. ابوالفضل موږ تاسې ولیدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یې راپور وړاندې کړ. هر میاشت په آخر کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ډیبورا لاینز د یوناما په نمایندګي باندې د افغانستان راپور وړاندې کوي. یوناما دلته راځي، د ملګرو ملتونو استازی دفتر دلته خلاص دی، خو متاسفانه 6 میاشتې وروسته اول ځل باندې د اسلامي همکاریو سازمان دا جرأت پیدا کړي چې افغانستان ته راشي او خپل دفتر خلاص کړي. دا ښه پیل دی، اما زه د جرأت په برخه کې دا وایم چې اوس خو ډېر نړیوال سازمانونه په افغانستان کې وجود لري. اوس خو ټول سفارتونه تقریبا ډېر زیات سفارتونه خلاص دي. اوس خو په ده باندې بحث دی چې په نور هیوادونو کې زموږ سفارتونه خلاص شي. نو اوس د دې نه مخکې ډېر هیوادونه دي چې د هغوی استازي دلته راغلل، سفیران یې دلته دي، هغوی په خپله واقعیتونه ګوري او د اسلامي نړۍ ډېر هیوادونه هم. نو اوس فکر نه کوم چې داسې ډېره لوی تاثیر به ولري په دې حالاتو باندې. زما فکر دا دی چې دا یو عادي پروسه ده او دوی ډېر وروسته دغې محافظه کارانه سیاست په وجه باندې اوس افغانستان ته راغلل. ډېره مننه. چاوش صاحب، هغه توقعات چې د اسلامي همکاریو د سازمان له هغې غونډې نه و او خلکو درلودل، واقعیت څومره په دغې برخه کې کار وکړي؟ دغه سازمان او دغې غونډې څومره ګټه افغانستان دپاره درلودله د دغه 2 میاشتې وروسته؟ تاسې کومه ګټه وینئ؟ ببینید صفی صاحب، این کشورهایی که نام خود سازمان همکاری اسلامی ماندن، اول که اکثریت از یا حلقه به گوشهای ایالات متحده آمریکا و غرب هستند. دومی که کمک‌های از یا خیلی دیرتر از کمک‌های این دوستان به افغانستان رسید. کمک‌های انسان دوستانی از یا کمتر دیرتر از کشورهای آسیای میانه به افغانستان رسید. این کشورهای هم سازمان همکاری اسلامی در شرایط فعلی بدون ایما و اشاره ایالات متحده آمریکا اینا هیچ کاری نمیکنن. اینا آنچه که آمریکا و سازمان استخباراتی انگلیس و آمریکا برای ازیا پلان میده یا مصروف همین کارها هستند. اگر واقعا نام خودی سازمان همکاری اسلامی گذاشتن، واقعا اینا خود کشورهای اسلامی نام خود گذاشتن یا اسلامی هستن، چرا همین دولت اسلامی، همین دولتی که فعلا در افغانستان ایجاد شده، چی فرقی با دولت عربستان سعودی کشورهای دیگه داره از نگاه نظام تشکیلاتی؟ از نظام تشکیلاتی عیناً در عربستان سعودی هم هیچ وقت انتخابات نشده و پادشاهی است و هرچی که است، یا در کشورهای امارت نشین اولا یا اقدام میکردن اگر واقعا حسن نظر دارن نسبت به امارت که آماده، یا اول باید امارت اسلامی به رسمیت میشناختن پیش از امریکا و کشورهای دیگه. اینها باید سفارت‌های افغانستان در اونجا باز نگاه می داشتند و سفارت از یار میپذیرفتند تا مناسبات و روابط دیپلماتیک قوی مستحکم ایجاد میشد. اینها بیان در افغانستان به خود دفتر واز میکنند، ولی دفتر حکومت افغانستان چرا اونجا رسما نماینده از یار نمیپذیرند، واز نمیکنند. در شرایط فعلی افغانستان با کمک‌های بشردوستانه نیاز داره. اینها عربستان سعودی اگر پیسی همو گوسفندای قربانی که در مراسم حج قربانی میشه برای مردم افغانستان روان میکرد، مردم از گرسنگی خلاص میشد، هیچ ضرورت به دست گدایی پیش دیگه کشورهای غربی اروپایی نداشت. اینها در عمل نشان میدن که چیزی که اقدام میکنن، عمل میکنن، در معنا منافع و مصالح مردم و مسلمان افغانستان نیست، منافع خودشان، خود ازیاست و وظایفی که غربی ها برای ازیا مسپره در جهت انجام دادن وظایف اینمی کشورهای امریکا، انگلیس و دیگر کشورهای غربی هسته که سیاست های از اینها و همچنین سیاست پاکستان تا فعلا از طریق همین غربی ها تعیین شده، قوانین از او همون چیز است. پس در اینجا مردم حق دارن که شک کنن. اول امیدواری ما داریم، علاقمند هستیم، خوشبین هستیم و پیشنهاد میکنیم برای از که کاش اینمی چیزی که یا میخوان و میگن ای تطبیق شه در افغانستان، عملی شه، در حرف نمانه، به خاطر منافع کشورهای غربی اینا عمل نکنن، به خاطر منافع مردم افغانستان و منافع دو کشور اینا کوشش کنن بالانس و توازن بین افغانستان و کشورهای خود ایجاد کنن تا اینکه شرایط زندگی هم در افغانستان و هم اعتماد
مردم مسلمان افغانستان به همین کسایی که نام خود جامعه اسلامی گذاشتن یا سازمان همکاری کشورهای اسلامی ماندن اعتماد برای ازیا به وجود بیاید. چاوش صاحب ډیره مننه. قانت صاحب، چاوش صاحب خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې دوی دلته خپلې ګټې لري په افغانستان کې. هغه ګټې به څه وي چې دوی په افغانستان کې لټوي او اسلامي امارت باید څه ډول هغوی ته توجه وکړي چې دوی خپلو ګټو ته پرېنږدي او د دوی نه اسلامي امارت ګټه واخلي؟ ګورئ، اول خو سازمان په خپله کوم اجرایي قوه نه ده، کوم هیواد نه دی، لہذا د سازمان کومې ګټې او نقصانات او دا شی نشته. هغه یو سازمان دی چې یو دعوه لري چې اسلامي هیوادونه چې د هغه غړي دي د هغوی استازیتوب کوي. خو بیا په عین حال کې تاسې ګورئ چې هغه ټول هیوادونه په هر اسلامي هیواد کې سفارتونه لري. سفارتونه هغه مراجع دي چې هغوی د هغې هیواد د ګټو پسې ګرځي. نو په ټوله کې خو دا سازمان چې دی دا د کوم هدف نه لري اصلا. داسې هدف یې نشته چې سړی ووایي چې هغه د کوم خاص جهت طرفداري کوي او د هغه د جهت د ګټو لپاره دوی کار کوي. نو دا چون افغانستان هم د اسلامي همکاریو سازمان غړی دی، نو تهدابي ښودونکو نه افغانستان دی، پرانیستل کېدونکو نه افغانستان دی. همداسې ده. نو موضوع په ټوله کې دا ده چې هر هیواد بیا په سیاست کې خو دا طبیعي ده چې هغوی خپلو ګټو پسې نور هیوادونو ته چې ځي هلته ګرځي. همدا اصلي وجه ده چې افغانستان سره چې دوی تعاملات نه پیل کوي، یو ډار وجود لري په دوی باندې چې که دوی چېرته دلته رسمي تعاملات پیل کړي، چون دا نوی حکومت داسې ګڼل کېږي چې دوی د امریکا سره مشکلات لري، د امریکا سره جنګېدلي د مستقیم ډول باندې 20 کاله. نو د امریکا لخوا به په دوی باندې فشارونه وارد شي او بالخصوص اقتصادي فشارونه. دا اسلامي هیوادونه د همده ډار نه هغوی نشي کولی چې دلته رسمي تعاملات پیل کړي. نو دا هغه اقتصادي هغه نړیوال نظام داسې دی چې دوی نشي کولی چې دا کار وکړي. دا متاسفانه چې اسلامي هیوادونه په اقتصادي لحاظ باندې دغسې ضعیف دي، نشي کولی چې په خپله په مستقل ډول باندې د دغسې غټو تصامیمو په اړه مشکلاتو په اړه تصامیم ونیسي. دا همدا مسله وه چې ما مخکې وویل چې د اسلامي همکاریو سازمان د جوړښت نه تر ننه پورې هېڅ کومه د اسلامي امت مسله نه ده حل کړې او د هغې اصلي وجه هم دا ده چې دوی په لاس کې څه شته نه چې دوی د امت په غټو مسایلو باندې تصمیم ونیسي. دا ټول مسایل چې په اسلامي نړۍ کې پراته دي او پیدا شوي دي، دا ټول مسایل اصل کې د امریکا د ګټو په وړاندې درېدل دي که د دې حل لپاره څوک نو فکر نه کوي قانت صاحب چې دوی دغه وجود یا د دوی موجودیت بې ګټې دی او د دوی وجود د امریکا د ګټو په خاطر دی؟ زه فکر نه کوم چې دوی وجود د چا د ګټو په خاطر دی که نه، ځکه داسې نشته. خو د دې وجود په خپل ذات د اسلامي امت دپاره هم څه کار نه دی کړی. همدا مسله ده، په خپل ذات کې د دې نه کوم کار شته تر اوسه پورې، نه کوم هدف معلوم دی. څه چې په لیکلي بڼه شته هغه شته، خو دا تقریبا 50 کاله وشول چې دا شته او دوی هیڅ د اسلامي نړۍ په لویو مسایلو باندې کوم تصمیم نه دی نیولی. نو اصلا دا ویلی شو چې دې کومه ګټه نشته، بې ګټې ده. دغه د اسلامي امت دی په افغانستان کې د OIC غړی هیواد دی، د افغانستان خلک مشکلات لري. اسلامي نړۍ کې ډېر هیوادونه شته چې هغوی هم اقتصادي دا توانایي لري چې افغانستان سره کومک وکړي او هم کولی شي. خو موږ تاسې ګورو ټوله غربي نړۍ ده چې دا اوس موږ سره کومکونه هم کوي. د هغه وجه دا ده چې دلته د دوی داسې کوم اتحاد نشته د اسلامي امت د مسایلو په اړه. د هر ملک خپل شخصي او سیاسي ګټې دي. متاسفانه حاکمان چې په دې هیوادونو باندې حاکم دي هغوی د دې خپل ملت استازي نه دي. دا ټول ملتونه غواړي، دا تاسې عرب ملتونه وګورئ، دا ټول ملتونه غواړي چې د افغانستان د نوي حکومت سره تعامل وشي او نوی حکومت سره رسمي تعاملات پیل شي. اول د ټول نه مخکې باید اسلامي نړۍ وه د دې هیوادونو خلک څخه خلک یې غواړي، عام خلک. خو ما وویل چې دا هیوادونه اکثر تاسې وګورئ حکومتونه استبدادي حکومتونه د خلکو نمایندګي نه کوي. نو په دې اساس باندې د هغې حکومتونو بیا چې کومې تصامیم دي هغه ټول تصامیم د شخصي مصالحو او د خپلو سیاسي ګټو پورې نښتي. هغې کې هېڅ قسم معنویات نشته کوم چې د خلکو په زړه کې دي د افغانستان په اړه. دا اوس د افغانستان د خلکو سره دا ټول کومکونه چې د عربي نړیو نه راځي عام خلک یې کوي، انجیوګانې کوي، شخصي راځي. نو په دې اساس باندې حکومتونه دا کار ولې نه کوي؟ هغوی سره همدغه ډار دی چې موږ باندې به امریکا بندیزونه ولګي، زموږ اقتصاد به مشکل سره مخ شي او موږ به ونشو کولی چې خپله پېژندنې په برخه کې اقدام نه کوي. طبیعي خبره ده چې ونه کوي. خو زه دا داسې د ټولو په اړه دا خبر نه کوم. په اسلامي نړۍ کې هم ځینې هیوادونه شته، دا اوس هم داسې تحرکات روان دي چې یو ګروپ د دې هیوادونو هغه راغونډ شي او هغوی د افغانستان په اړه یو تصمیم ونیسي
په دغه ګروپ کې مختلف 15 هیوادونه داسې شته چې هغوی په دې باندې فکر کوي چې څنګه دوی رسمي تعاملات پیل کړي. د دوی استازي هم افغانستان ته راغلي، د افغانستان د حکومت مشرانو سره هم ناستې پاستې شوي دي او په حکومت کې هم داسې بحثونه په پارلمانو کې روان دي چې څنګه دغه تعامل پیل شي. زه فکر کوم د مارچ په آخر کې، په آخرو 10 ورځو کې د OIC یوه بله غونډه ده او دغه غونډه به د افغانستان د قضیې لپاره ډېر زیاته مهمه وي. که چېرته ممکن وي اوس هغه بې اعتمادیانې چې د دې حکومت د مشرانو او د هغوی ترمنځ وي هغه هم تر ډېره پورې حل شوي دي چې داسې شرط هم وجود نه لري چې هغه څوک یاد کړي چې دلته باید رسمي تعامل ونه شي. نو ټولو کې د رسمیت تعامل، رسمي تعامل دغه پرېکړه چې دا سیاسي پرېکړه ده. نو وبګورو چې دغه را روان OIC دا ډېر زیات مهم دی. که اسلامي هیوادونو په منځ کې کوم هیواد جرأت کوي نو دا را روانه غونډه به د هغه لپاره ډېره مهمه ده. چاوش صاحب، وروستۍ پوښتنه کوو، د دغه دفتر پرانیستل اوس په افغانستان کې پرانیستل کېږي، د اسلامي امارت لپاره د دې په وړاندې څه ډول یو دریځ غوره کول پکار دي؟ څه ډول یو دریځ باید غوره کړي؟ من فکر میکنم باز کردن دفتر از نگاه تبلیغاتی کار خوبی است. یعنی مسئله افغانستان در بنیاد تبلیغاتی یا در بخش‌های تبلیغاتی در سطح جهان زنده نگاه می‌داره. به این معنی که اینا هم در کشورهای خود این مطلب را یادآوری میکنن، یعنی زنده نگاه داشتن نام افغانستان در شرایط فعلی و یا اینکه مسئله افغانستان مطرح بودن در امور بین المللی گپ مثبت است، گپ خوب است و افغانستان باید از این استفاده کنه. توجه جهان باید بیشتر جلب شه. څه ډول استفاده باید وشي جاوش صاحب؟ څه ډول یو استفاده باید وشي؟ از طریق از یا امکانات است که کانتاکت ها و روابط با کشورهای متابع از یا با کشورهای مطبوع از یا روابط بیشتر ایجاد شه، روابط روزمره ایجاد شه، مناسبات اقتصادی، فرهنگی، کلتوری و سیاسی تامین شه و سطح بیشتر تا اعتماد به وجود بیاید و این کشورها وادار شند در حیطه صلاحیت خود تا بتوانند در امور افغانستان کمک های متقابل داشته باشند، روابط مؤثر و مفید داشته باشند. این مسائل میتونه از طریق سازمان همکاری اسلامی کشورهای اسلامی ایجاد شه. ډیره مننه. قانع صاحب، دغه دفتر خو اوس په افغانستان کې پرانیستل کېږي، که هغه نړیوالې ګټې کوي که نه وي، که مثلا اسلامي هیوادونو ته که ګټه رسولې که نه ده رسولې، اوس افغانستان کې دفتر پرانیستل کېږي او په افغانستان کې فعالیت شروع کوي. آیا واقعا دوی د افغانستان د ګټو دپاره کار کوي؟ او که کار کوي د افغانستان د ګټو دپاره، د دوی هغه ګټه به د افغانستان دپاره څه شوي اوس؟ دا دفتر په ټوله کې پرانیستلی څنګه چې ما اول وویل دا یو ښه اقدام دی، ځکه دا څه دي چې موږ تاسې اړتیا لرو چې ټول هغه سازمانونه او ټول هیوادونه افغانستان ته راشي او تعامل پیل کړي. او د یادونې وړ ده چې زموږ ستاسې نماینده هم په اسلامي همکاریو سازمان کې وجود لري، یعنی سعودي هیواد کې زموږ ستاسې د افغانستان نماینده د اسلامي همکاریو په سازمان کې له اولې ورځې شته. نو دا چې اوس دلته دوی راځي دا خو په ټوله کې یو ښه اقدام دی، خو ما ویل بحث په ده دی چې دا څونه ګټه لري. نو ډېره توقع تی وجود نه لري ځکه چې په لاس کې څه شته نه. په ټوله کې دلته په هیواد کې به دا ښیي چې هغه اسلامي هیوادونه چې کوم دي هغوی به دلته یو مرجع هم پیدا کړي، کوم چې سفارتونه نه لري هغوی دلته افغانستان ته راځي. د سفارت پرانیستل هم د افغانستان دپاره یو اعتبار ورکولی شي. د سفارتونو پرانیستل د نورو هیوادونو ډیر زیات مهم دي. اوس خو دغه اسلامي هیوادونو چې راځي دفتر پرانیزي دلته، دا کېدلی شي چې دوی سفارتونه هم خپل خلاص کړي په افغانستان کې. د رسمیت نه مخکې دا په تخنیکي لحاظ باندې ممکن نه ده، ځکه چې یو هیواد څوک په رسمیت نه پیژني هلته خپل رسمي سفارت نشي خلاصولی. نو زه فکر کوم په ټوله کې به دا ټول هیوادونه همداسې راځي، تعامل به پیلي، کوم چې سفارتونه لري هغوی به خپل سفارتونه خلاصوي، چون هغه سفارتونه له مخکې نه وجود لري. اکثر سفارتونه له مخکې نه دي بند شوي، نو د هغوی سفارتونو په اړه کوم مشکل نشته. خو نوی سفارت خلاصول دا به یو تخنیکي موضوع ده چې یو هیواد په رسمیت نه پیژندل شوی، یو حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی، هلته بیا نوی سفارت پرانیستل دا یو تخنیکي مسله ده چې فکر کوم ممکن نه ده. خو ټول اسلامي هیوادونه د ده نه بله چاره نه لري. هغوی چې په افغانستان کې ګټې لري، اقتصادي ګټې لري، سیاسي ګټې لري، افغانستان یو جیو ستراتیژیک موقعیت لري، هغه د هغه موقعیت د استفادې لپاره یوازینۍ لار دا ده چې دوی راشي د نوي حکومت سره تعامل پیل کړي او دا تعامل یې آهسته آهسته زیات شي،
باور رامنځته شي، اعتماد رامنځته شي او دا اعتماد په رسمي تعامل باندې بدل شي. نو دغه ډیر زیات مهم دی او زه فکر کوم چې دوی هیڅ چاره نه لري. زه د هیوادونو موضوع بحث کوم. سازمان په خپل ذات کې هیڅ ګټه او نقصان نه لري افغانستان کې. دا یو ښه خبره ده چې دلته یو دفتر پرانیسته، یو ښه موضوع ده. OIC مجالس چې کېږي دوی به د افغانستان یو راپور هلته وړي، دا ښه موضوع ده. خو ما چون مخکې ما یادونه وکړه چې په لاس کې هیڅ نشته دی. ضرور دا ده چې دغه هیوادونه راشي د خپل نمایندګانې چې کومې شته فعالې کړي، چې کومې نشته هغوی راشي دلته دفاتر خلاص کړي، غیر رسمي دفاتر. د افغانستان حکومت سره تعامل پیل شي او دا تعامل به بیا آینده کې هم د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو په ګټه وي او هم به د دې هیوادونو په ګټه وي. فکر نه کوي دا یو نرمښت نه دی د افغانستان په وړاندې ته دوی؟ دا نرمښت دی متاسفانه ډېر ناوخته، 6 میاشتې وروسته. دا په کار اولې ورځ نه، ځکه افغانستان یعنې د ملګرو ملتونو نه یا د یوناما دفتر نه دا ویل کېدل چې کېدای شي چې لږ وخت ونیسي، چون د دې خلکو سره تعاملات نشته د افغانستان د حکومت د اوسني مشرانو سره. دا به لږ وخت ونیسي چې د هغوی ترمنځ باور او اعتماد جوړ شي او دې ته زمینه برابره شي چې هغوی دلته راشي. خو دا خلک خو موږ د اسلامي هیواد برخه یو، دا اسلامي هیواد دغه سازمان برخه ده او بیا دغه سازمان خو په کار و چې اولې ورځ نه راغلی. متاسفانه دوی 7 میاشتې وروسته راځي. خو ډېر آیت درست آیت اوس هم ښه ده چې دوی راغلل، یعنې نه راتلل نه راتلل ښه دي. خو مهمه موضوع هم دغه ده چې د سازمان غړي هغه د هیواد په شکل باندې د دغه هستې من حیث هیواد هغوی دلته راشي خپل تعاملات پیل کړي. دا به بیا زموږ په ګټه وي، د دوی په ګټه به. ډېره زیاته مننه کور مودان چې موږ سره په بحث کې ګډون وکړ. درنو لیدونکو تاسو هم یوه نړۍ مننه چې بحث مو راسره تر پایه وکته. تر بیا بلې خپرونې د خدای په امان.